السلام علیکم. د ډیرو زنانو د پیغلو په مخ باندې ویښته راوخیږي، ډیر زیات بد لګي او هغې احساس کمتري ښکار هم دې سره شي. نو زه تاسو ته یو څو نسخې ښیم چې هغې په استعمال به د ویښته ختم شي او یو څو دوايان هم درته ښیم. خو اول تاسو دا پته لګېدل پکار دي چې د ویښته راخیږي ولې؟ ځکه چې د زنانه په مخ خو ویښته نه راخیږي، نو چې کله دا راخیږي دا وجوهات څه دي؟ نو چې هغه وجوهات تاسو خپله ختم کوئ، تاسو د خپل ژوند په انداز کې تبدیلیانې راولئ، نو د دوایۍ او ټوټکو استعمال ضرورت پته انشاءالله نه راځي، ځکه چې تاسو په مخ باندې به بیا ویښته نه راځي. نو لومبی چې کوم وجه ده که نه، هغه د زنانو هارمونز امبیلنس کېدل، یعنې هغې کې غیر متوازن کېدل دي. چې کله هغه توازن په هغې کې نه وي، ګډوډ وي، نو بیا به هم په مخ باندې ویښته راځي. دغسې د زنانو یو بیماري ده PCOS ورته وایي، PCOS پولیسیسټیک اوري سینډروم. دا د زنانو یو بیماري ده، هغې سره هم دا راځي. بل موروثي هم وي، یعنې په کوم خاندان کې دا سلسله روانه وي نسل در نسل نه، هغه خلکو کې هم دا وي. ذهني دباو یو غټه وجه ده. ذهني دباو اکثر زموږ په جوائنټ فیملی سیسټم کې ډېر زیات وي، یعنې شریک خاندان کې وي، زنانو ته هسې هم ذهني تناو ډېر زیات وي، مسلې ډېر زیاتې وي کورنۍ. نو ذهني تناو چې کوم زنانه ښکار وي هغې په مخ باندې ویښته راځي. څه داسې قسمه دوایانې دي لکه چې سټیراید یا داسې نورې دوایانې، یعنې اپیلیپسي دپاره، میرګي دپاره کوم دوایي استعمالیږي یا د خوب دپاره دوایانې استعمالیږي. نو چې کومې زنانه داسې قسمه دوایانې استعمالوي د هغې په مخ هم ویښته راوځي. کومې زنانه ډپریشن ښکار وي، نو ډپریشن سره یا ډپریشن دوایانو استعمال سره هم په مخ باندې ویښته راوځي. یا داسې خوراکونه کول چې هغې کې فایدهمند غذا نه وي، هغه په خوله خو ښه لګي خو بدن له فایده نه ورکوي، نو د هغه زنانو چې کوم داسې خوراک استعمال کوي د هغې په مخ ویښته راوځي. ډېر زیات اوبیسټي سره، یعنې موټاپي سره کومې زنانه ډېر زیات بدن نه غټې شي، هغې سره هارمون غیر متوازن شي، نو په مخ باندې ویښته راوځي. دا خو وجوهات دي. ګورې وجوهات ختمولو لپاره بهتر طریقه دا ده، تاسو خپل ذهني تناو ختم کوئ، ځان خوشحاله ساتئ، کوشش کوئ ځان خوشحاله ساتئ، ماحول چینج کوئ، ځان مصروفه کوئ چې تاسو خوشحاله، ذهني تناو درته نه وي، ټینشن ډپریشن نه وي، نو هارمون به بیلنس وي، دا مسلې به تن راځي. دغسې کوم زنانه فاسټ فوډ ډېر استعمالوي، یعنې برګرې، شوارمې، داسې بازاري خوراکونه ډېر کوي چې هغې کې غذایت نه وي، هغې کې انسان ته فایده نه وي، په خوله خو ښه لګي خو فایدې نه وي. هغې به تاسو فطرت ته راشئ، فروټ خورئ، ډرای فروټ خورئ، نټس خورئ، یعنې چې اغزۍ خورئ، وچې میوې خورئ، سبزیان استعمالوئ، ځان خوشحاله ساتئ، نو ستاسو به دا مسله نه راځي. وزن کنټرول کوئ، د کومو زنانه وزن سیوایي، چې وزن کنټرول شي هم به دا مسله ختمه شي. دا خو وجوهات شو. اوس راځو د علاج طرف ته. نو ګوره دې لپاره بهترین یو څو ټوټکې درته ښیم، بیا یو هومیوپیتھک دوايي هم درته ښیم، یا تاسو استعمال کوئ او ورسره د خپل ژوند انداز هم بدل کړئ، لایف سټایل کې هم تبدیلي راوستل دي، خامخا په خپل خوراک کې، خپل ناسته پاسته کې، نو هله به دوایانې اثر کوي. که چېرې تاسو خپل ژوند کې تبدیلي نه راولئ، خوراکونه ښه کوئ نه، مصنوعي خوراکونه کوئ، نو بیا به دوایانو سره هم فرق نه کېږي. نو په لومړي نمبر چې کوم علاج دی د دې دپاره، هغه داسې دی چې تاسو به هومیوپیتھک یو دوايي ده، اولیم جیک. اولیم جیک به تاسو ریګولر یو میاشت استعمالوئ. دا به 30 طاقت کې راواخلئ او 15 کترې سهار، غرمه، ماښام یو ګوټ اوبه کې واچوئ او بس کوئ. دا ستاسو دوايي شوله د هومیوپیتھک اولیم جیک 30 طاقت کې. یو میاشت تاسو استعمال کوئ، بیا ورپسې یو میاشت تاسو په 200 کې دا استعمال کوئ. نو دې سره به انشاءالله ستاسو د ویښتو دا مسله ختمه شي، د مخ نه به ویښته صفا شي. اولیم جیک سره بل هومیوپیتھک دوايي ده سیپیا 30، دا هم ورسره استعمال جاري کوئ. ورسره بل دوايي ده پلسټیلا 30. دا درې ونه دوایانې به تاسو 30 طاقت کې لومبی استعمال کړئ یو میاشت پورې، نو انشاءالله د ویښتو مسله به ختمه شي. که چېرې د یو میاشت استعمال سره د ویښتو مسله ختمه نه شوه، بیا به یو میاشت په 200 کې، یعنې په 200 طاقت کې اولیم جیک، 200 اولیم جیک، سیپیا، پلسټیلا، دا درې دوایانې بیا په 200 طاقت کې یو میاشت استعمال کړئ. دې سره به ستاسو هارمون هم بیلنس شي، نور چې څومره زنانه او مسلې وي هغه هم ورسره ټیک شي، لیکوریا کې هم ښه کار کوي، ډپریشن کې هم ښه کار کوي، او د ویښتو دا مسله هم ختمه شي انشاءالله. بل دې لپاره یو ټوټکه ده کورنۍ. کورنۍ ټوټکه داسې ده چې ډېره اسانه ده. خاورې هر ځای کې میلاویږي، هر کور کې موجوده وي، په کچن کې موجوده وي. خاورې به تاسو واخلئ او پاوډر کړئ، هغه خاورې کې به تاسو نیمبو یو څو کترې واچوئ، ارکې ګلاب به مکس کړئ او هغه په ټول مخ باندې ولګوئ. تاسو ولګوئ، دې سره به هم ستاسو د ویښتو د مسله ختمه شي. پاوډر چې ولګي هغه به وچ شي، هغه بیا وینځئ نه، او بیا داسې پرېږدئ چې کوم سیوا پاوډر یې به لاس باندې صفا کړئ، د شپې به دا ټوټکه وکړئ او سهار به یې په صابون باندې ووینځئ، په ګرمو اوبو باندې. دغسې خاورۍ یو ګیټ کې به تاسو راواخلئ یو ټوکړه، هغه به لمده کړئ ګرمو اوبو باندې، او په ټول مخ باندې به مه کوئ، په کوم ځای باندې ویښته وي په هغې باندې به هغه مه کوئ. سهار ماښام دا طریقه کوئ، ورسره دوایان استعمال کړئ، خپل ژوند انداز کې تبدیلي راولئ، خوراکونو کې تبدیلي راولئ، نو انشاءالله ډېر ژر به تاسو ته فایده میلاو شي، د مخ نه به دا ویښته ختم شي. امید ده ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي.
دغسې مستند معلومات باندې ویډیوز کتل غواړئ زما د چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې ته هم فایده ورسي زما را دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي آمین الله حافظ